زه تاته دا وایم لږ زما دا خبره زړه ته کوزه که بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي غرونه یې په انسان باندې ځیږ شي غرونه یې په انسان باندې ځیږ شي دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا آواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله ځان دې تیار کړي الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي چې کله زما او ستا په باره کې داسې وویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شي الله وایي د ده نمبر دی نو کب مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو او چې الله حدیث کې راځي ما منکم من احد الا ويكلمه ربه په تاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي الله به ډایرکټ خبرې کوي لیس بینه وبین عبده ترجمان زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي زه تاته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته څنګه وځو او د الله پسې څه به وړو د الله مخې ته دا ټک خطا اعمال به وړو دا بې وخته منځونه به وړو دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته هم نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي څه به کوو په هغه ورځ او بیا چې عملنامې تقسیمیږي الله اکبر هغه ناشنا منظر دی چې کله عملنامې تقسیمیږي چاته چې عملنامه په ښی لاس کې ورکړی شو کامیاب دی چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی سوی الله زیر ته ذکر کوم فاما من اوتی کتابه بیمینه چاته چې عملنامه ورکړی شي په ښی لاس باندې الله دې موږ ته عملنامې په ښی لاس راکړي چې چاته عملنامه په ښی لاس ورکړی شي فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه دی به چیغې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عملنامه خوشحاله وئ